الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أمن تذكر جيران بذي سلمي مزجت دمعا جرى من مقلة بدبي أم هبت الريح من تلقاء كاظمة أو مزى البرق في الظلماء من إزمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي ولن يسيق رسول الله جاهك بي إذ الكريم تجلى باسم منتقمي فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم فأدب حيا وقار إنسان دے بے ادب بے حیا انسان حیوان دے سوک چه د انسان او د حیوان چه فرق نکڑی حقا کسر بے شک جندن گران دے د ظالم پا مدد یو قدم چلارشی د اسلام نخارش ویدا انسان دے ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت وعلى آل إبراهيم مجيد ربنا مسلمانان ورونو ډېر ښه مجلس دی ډېر ښه مجلس دی او دغه مجلس د وجه نه د الله پاک زمون بدبختی د الله په نیکبختي بدل کړي بس ډېر ښه مجلس دی الله دې د دې کم تقریب د وجه نه چې راغونډ یو چې قرآن کریم تقریب دی الله پاک دې زمون هغه بدبختیانې په نیکبختي بدل کړي عزیزانو دا فیصله هو غائب دي هغه فیصلو د الله پاک باندې زمون ایمان دی او غائب فیصله دوی بدبختی وی او نیکبختی وی جهنم وی او جنت وی که زمون فیصله د جهنم شي وی الله پاک دې هغه د مجلس د وجه نه د الله په جنت بدل کړي بس مسلمانانو ورونو
خبرې خو ډېرې دي. دغه منظور مفتي صاحب چې دی د دې وخت په وینا باندې وایي اختصار نه کار اخیستل پکار دي. و تاسو خلک ډېر نیکبخته یې ښه. الحمدلله پلار عالم دی، اولاد پلار عالم دی، مفتی دی، زامن گویا کې علما دي، مفتیان دي، پیران دي، ډېر نیکبخته الله پاک ستاسو ته مشران درکړي. بیا دې مجلس کې زمونږ دغه باجوړه باچیان هم دي، خو به هر حال بیا دا مجلس د قرآن باندې مجلس دی. الله پاک پیغمبر ته وایي چې پیغمبر ته اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت ته دې ووایه دیو دې په دو شیونو دې خوشحال شي، او په دې دو باندې خوشحالېدل دیو ته د ټول د دنیا نه بهتر دی. علم باندې دې خوشحال شي او علم باندې عمل باندې دې خوشحال شي. نو علم یو څه شو، بیا علم باندې عمل دو شی شو. نو الله وایي په دې که خوشحالېږي، الله وایي په دې خوشحال شئ. الله وایي چې تاسو چې څه کې خوشحالي ګورئ هغه کې خوشحالي نشته، په دې خوشحال شئ. خدای پاک وایي که تاسو خوشحالېږئ نو په اسلام خوشحال شئ. اسلام او که تاسو خوشحالېږئ الله وایي په دې قرآن باندې خوشحال شئ. الله وایي چې په دې اسلام باندې خوشحالېدل او په دې قرآن کریم باندې خوشحالېدل دا د دې دنیا د هر څه نه ډېر بهتر دی، ډېر بهتر، حد معلوم نه دی. الله وایي که خوشحالېږئ نو په دې خوشحال شئ. دغه عالمان دي آخرت کې به ستاسو سفارشیان وي. دیو به دومره سفارش به کوي د اسمان د ستورو نه زیات. او دنیا کې دا علما ستاسو دپاره رڼا ورکوونکي او رڼا ښودونکي خلک دی. هغه بجلی چې کوم ځای کې جوړیږي هغه بجلی مرکز چې دی دا ورتاسو ته علما دي. ګوره اوس تاسو سوچ کې قرآن کریم په ناظرې سره دی وښوده، څومره یې ګټه کړې ده تاسو ته، دې علماو څومره ګټه کړې ده. عالم چې ووایي چې بسم الله الرحمن الرحیم، الله آسمان کې فیصله وکړي. وایي دغه لوستونکی چې معلم دی او استاذ دی، الله وایي ما دا وبخه، دا تا ته په بل ډګرې میلاویږي نه، ته هر یو سرټیفیکټ ته به اوچت به وې، اصل سرټیفیکټ خو دا دی. او چې هر کله چې بسم الله الرحمن الرحیم عالم ووایي او دغه څوک چې ورته سبق ښیي دا ووایي، الله وایي دا مې وبخه. دغه چا چې ته وښوده چې هغه متعلم دی او زده کوونکی دی، الله وایي دې ته مې بخښنه وکړه. او الله وایي رسول الله په خپل باندې چې کوم یو الګ چې اوس زده کول کوي د دې یوې د بسم الله د وجې نه د دې مور او پلار مې وبخل لشوی دا ګټه تاسو ته بل څوک کوي نه، دا ګټه هوتا ته د عالم کوي، دا حافظ کوي، دا قاری کوي، دا جمعیت مولا درته دا ګټه کوي.
دا علم درته جمعیت مولا خي شپه ورځ ګناه الله تابعداري عالم خي دا کفر دی دا شرک دی دا اسلام دی دا توحید دی دا طاعت دی دا معصیات او ګناهونه دي دا تاسو ته عالم خي عالم هو استا هر یو حصے ته د تعلیم خي عالم قاری حافظ تاسو ته ډیر ګټه کوي او استاسو ایمان محفوظ کوي استاسو بچو ته ایمانیت خي عقیدت خي عالم ډیر ګټه کوي تاسو ته د ګټې کتاب درته خي چې قرآن دی قرآن کیمیا ده الله ته د نزدیکۍ نو د دې نه بل لوی کیمیا کم کېدی شي د نه لوی کیمیا کم کېدی شي الله پاک په دې باندې تا نه خوشحالېږي نو د دې نه بل لوی کیمیا څه کېدی شي قرآن ویل کېږي نو سکینه د الله خاص یو سکون او آرام دی د دې ډېر ترجمې دي یو خاص یو احسان د الله دی قرآن د وجنه تا ته الله درکړي دا درته څوک ښیي د عالم او حافظ او قاري ښیي که په مخ د ځمکې کې قاري ښه نه شو عالم ښه نه شو حافظ ښه نه شو جمعیت ملا ښه نه شو نو دا به څوک به ښیي عزیزانو مختصر خبره کوم ځکه چې منظور مفتی صاحب ډېر ښه خبره وکړله د دې مجلس په مناسبت باندې عزیزانو عرفات باندې دا قرآن زده کړی دی دا قرآن زده کړی دی ښځې زده کړی د الله کامیابه ګرځولی دی سړي زده کړی د الله کامیاب ګرځولی دی که ماشوم زده کړی دی کامیاب که ځوان زده کړی دی سپینګر زده کړی دی دا کامیاب د څه د وجې نه د دې کلام دا کلام څوک ښیي دا عالم او حافظ او قاري امام ښیي که نه بل څوک دا درانه خلک دي ګوره رسول الله وایي چې عالم ته لاس ورکړي جمعیت ملا ته لاس ورکړي حافظ ته لاس ورکړي قاري ته لاس ورکړي رسول الله وایي ما ته د لاس راکړه ما ته نو په مخ د ځمکې کې حافظ ښه نه شي قاري ښه نه شو عالم ښه نه شو جمعیت ملا ښه نه شو نو څوک ښه شو زما ستا پیغمبر وایي چې دا ښه دي وایي دې ته لاس ورکړه هغه وایي ما ته دې لاس راکړه ولا تشاجروه رسول الله وایي تاسو بنیادمان یې تاسو به مولایانو سره به خبرې به راځي داسې کارونه به کېږي چې هغې کې به خبرې راځي ولا تشاجروهم رسول الله وایي علماو سره اختلاف مه کوئ ګوره علماو مخالفت مه کوئ ګوره د حافظ او د ملا او د جمعیت قاري امام پیش امام رسول الله وی مخالفت مه کوئ دا هغه خلک دي چې جنت د الله رحم زیاده دا رحم انتظار کوي د دې انتظار کوي د دې نه بل لوی نعمت څه کېدی شي چې دیو چې کوم یو کتاب استاسو یې ته وښوده دا کیمیا کتاب دی نیکبختي کتاب دی عبدالله ابن عمر به هر سحر به سنی پورې به قرآن ونیو سنی پورې به ونیو او ښکل به یې کړ ویل ای الله که ویل زما بدبختي وي د دې لوی کتاب د وجې نه زما بدبختي په نیکبختي بدل کړه دی عالم تا ته ډېر ګټه وکړله کوم یو کتاب چې هر څه حق او حقیقت دی هغه کتاب ستا زوی ته وښوده ورځ د قیامت کې الله حافظ ته وایي لس خلک چې ستا د کور نه جهنم هغې ته تلل اشته دی لیکن کوټه دی دا لس کسان خپل کورنۍ کوټه ته د چې دا وبخلی شو دا به د حافظ کوټه وایي
دا حافظ کوټه شو سفارش د نورو د پاره کولی شي او عالم دومره سفارش کولی شي اسمان د ستورو نه زه چې دې خلکو پسې مونږ نزو د دې خلکو خبرې نه منو د دې عمل خپل عمل نه ګرځو نه په مقدس مکه کې به نور داسې کم خلک به چې مونږ هغې پسې اقتدا وکړو دې نه بل قیمتي خلک نشته عبدالله واسطي رحمت الله علیه وی عرفات باندې وی زه وی مخې ته مې یو ښځه ولیدله وی ښځه مې مخې ته ولیدله وی ښځې ته مې وویلې چې کوم ځای نه راغلی ولې دونه حیرانې اول مې ورته وویل چې ولې دومره حیرانې څه چل شوی وی دې راته وویلې من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وی زه پوه شوم چې دا خو هغه ښځه ده چې ما ته د خپل جواب په قرآن راکوي په قرآن په الفاظو راکوي وی زه پوه شولم چې یاره دې نه لاره ورکه ده علما تاسو پوه خلک یې د دې همدغه معنا ده وی زه پوه شولم چې دې نه لاره ورکه ده وی ورته نږدې شولم وی ما ورته ویلې کوم ځای نه راغلی وی دې راته وی سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير وی زه پوه شولم چې یاره دې د بیت المقدس نه راغلی ده بیت المقدس ته ځي بس قرآن ښځې زده کړه کامیابه شو سپین ږیرې زده کړه کامیاب شو ښودونکی څوک و عالم حافظ ملا قاري پیغمبر میراث میراث عالم دی حافظ دی قاری دی جمیعت مولا دی د پیغمبر وارث چې په مقدس مکه کې د انسان خیرخوا نشي نه بل خیرخوا دنیا کې نشته دی پیغمبر وارث دی د دنیا د باچا وارث نه دی نه د یو وزیر وارث دی نه د یو مالدار وارث دی اصل دا دی نبی عبدالله واسطي رحمت الله علیه وی حاصل دا دی چې دی عالمان استاسو سره ډیر خو بس استاسو بچو ته قرآن وښوده یو کامیابېدلو کتاب وښوده په دې پورې چې هر چا اقتدا کړې ده که هغه هر څوک دی الله یې کامیاب ګرځوي لوی کتاب یې وښوده هذا کتاب انزلناه مبارک الله وی منګ نازل کړی ده الله د دې کتاب نسبت منګ ته ځان ته کوي الله وی منګ نازل کړی ده مبارک بابرکت ده که قرآن په خپل زده کې بابرکت او قبل ته خیر بابرکت چې په کوم تخته باندې دا قرآن کې دی په کوم کاڼي کې دی تخته کې دی هغه بابرکت دی به هغه به بې ادبي بني نه دا قرآن څنګه منافع کتاب عالم وښوده حافظ وښوده قاری وښوده دا ستاسو خیرخوا نشي بل خیرخوا به څوک خیرخواهی نسبت رسول الله دې خلکو ته کړی نه عبدالله واسطي رحمت الله علیه وی ما ورنه اسې تپوس وکړه د دې ښځې نه وی تپوس مې ورنه وکړ چې خاوند لري وی ښځه په قرآن په آیات جواب راکوي ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا
وای ما ته ویل چې کوم یو شی چې ضرورت نه وي هغې خلک تپوسونه نه کوي د دې څه ضرورت دی قرآن تا ته هغه لاره ښیي مناسب لاره غیر مناسب لارې نه وایي ځان ساته مناسب نه وي وایي ځان ساته نه د حافظ درته څنګه ګټه کړې ده حافظ د وجه نه د عالم او د قاری د وجه نه استان هغه زوی نوم بدل شو قاری ورته ویل کېږي حافظ ورته ویل کېږي عالم او مفتی ورته ویل کېږي د دې عالم د وجه نه شکر نه باسي استا بچی د ګناهونو نه بچ گئی جمعیت ورته ښي نه عالم ښه نه دی مدرسه ورته ښي معاشري زندگی ورته ښي عالم ښه نه دی حافظ ښه نه دی قاری او امام ښه نه دی ولې ښه نه دی دا وګوره ښایسته ښایسته پټکي په سر کړي ښایسته جامې اغوستې دي دا ښه نه دي ای خلکو کم یو چې ګټې کې ځای دی ګوره دا قاری دا عالم دا حافظ دا درته ښي ګوره بل څوک درته دا ګټې ځای نه ښي ګوره نه هغه ګټې ځای بل څوک پېژني ګوره که د ګټې ځای دی نو عالم به یې پېژني بل څوک یې نه پېژني حافظ به یې پېژني هغه پیر به یې پېژني بل څوک نه پېژني د دې پسې شي دیو د استاسو د آخرت ملګری د دنیا خلاص دیو سره ملګرتیا کوي نو جمعیت ته به دې دن نه کوي مدرسې ته به دې دن نه کوي خانقاه ته به دې دن نه کوي هغه مظهر رحمت د رحمت کورونو ته به دې دن نه کوي رحمت ځای نه به دې عزیزانو څه بهترین کار یې کړی دی نن ستاسو یې ته قرآن ښودلی الله وی الف لام میم الف معنا اول منظور مفتی صاحب ته پته ده د دې ډېر ترجمې کیږي یو ترجمه پکې زموږ استاد دام کوله ډاګې مولوي صاحب نور الله مرقدلو الله دې وبخي یو ترجمه دام کوله الف معنا اول لام معنا لازم میم معنا مؤمن اول په مؤمن لازم ده ذالک الکتاب دغه کتاب نن دغه کتاب د جمعیت مولا وښوده جمعیت حافظ او قاری استاد ته وښوده کوم کتاب چې ستا د وجې نه تا باندې لازم او چې خپل ځای ته دې ښودلی وي دا کتاب ورته مولا ونه ښوده قاري ونه ښوده حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دور خلافت تاسو چې زوی حق منې دغه حق دی مولا ته کېنوه مولا به ورته دا به وښیي چې ای ماشومه ځان کې د الله حکم راوله د پیغمبر طریقه راوله پیغمبر طریقه او د الله حکم باندې به کامیابېږي دا ورته مولا ښیي په بل شی باندې کامیابېدل نشه موږ چې څه ته کامیاب وي هغې کې کامیابېدل نشه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دور خلافت دی یو سړی راپاڅېد خپل پلار یې وو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ غصه شو کول د فرات نهر په غاړه یو سپی تندې نه مړ شي هغې تپوس به الله پاک د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نه وکړي او دا ځوان خپل پلار یې والی دی نه د دې تپوس په ویلمانه نه کېږي د دې خامخا تپوس کېږي ویل راولې سپیان لا سړی راوست سړی ته وایي دا پلار تا والی دی ورته وایي او جي وایي څه به درته اوس زه به پکې مسلې درته کوم خو والی مې دی ورته وایي ته په دې پوه نه وې چې دا عدالت دی ورته وایي په دې م پوه ورته وایي عمر رضی الله تعالی عنہ ته وایي دا راته ووایه چې په دې پلار باندې زما څه حق شته الله په دین کې الله په اسلام کې الله په کتاب کې صرف چې کوم دی پلار حق دی د زوی حق په پلار نشته دین څه ورته وایي ستا هم حق شته ورته زما حق په څه
ورته زما حق پیسو ورته زما حق پیسو ورته ویل پکار و چې تا ته ښه نوم ایښی و نو ورته وایي ښه نوم هم ما ته دی نه دی ایښی دی ما ته نوم ایښی د ګونګوټ نو ورته وایي ګونګوټ همیشه دپاره خوشیان په شا کړي وي نو ورته وایي ښه کار به زما نه به څنګه کېږي نوم مې چې ښه ده خپل کورونو کې د انبیاو نومونه ښایسته او ستره نومونه منظور الله څونه ښه نوم دی نظر کړی شوی نسبت چاته شو الله ته شو څه ښه نوم دی ښایسته نوم ولې نه کېږي نو ورته وایي چې زما نوم ښه نه دی نو ما نه به څه ښه کار وشي دې د وجې نه پلار ته مې وهل هم ورکړل خو به هر حال دي دا وخت مختصر دی الله پاک دې د دې محفل د وجې نه دی الله پاک موږ او تاسو ته دې الله بخښنه نصیب کړي او دغه کوم یو چې ناظرې سره قرآن کریم وویلی شو الله پاک دې دغه ښودونکې دا خلکو راغونډونکې سره ستاسو زموږ الله پاک دې د دې کتاب په خاطر دې الله موږ وبخښي بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس صدق الله العظيم صدق الله العظيم